پښتون ټایم کې مو نن یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره هرکلی کوم. دوستانو ویډیو تر پایه وګورئ چې په هر څه پوه شئ. ملګرو په دې ویډیو کې به نن تاسو ته هغه ښځې ښیو چې په بازارونو کې غلط کارونه کوي او له دکاندارانو سره ګپ شپ لګوي او د سودا په بهانه یارانې کوي. دوستانو که تاسو هم غواړئ چې همدغه ښځې وپېژنئ او په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو له موږ سره په دې ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. ملګرو که تاسو وګورئ بازارونو ته چې کومې ښځې راوځي په هغوی کې به یوه ښځه سودا کوي او درې نورې به همداسې ورسره ګرځي. همدا یوه ښځه به سودا کوي او درې څلور نورې ښځې به د چکر لپاره ورسره راوځي. حالا چې بازار د چکر ځای هم نه دی خو بیا هم دوی بازار ته د سیل او چکر لپاره راوځي. ملګرو نن سبا تاسو به په بازارونو کې وینئ چې په بازارونو کې هلکان هم ودرېږي او جنکو ته نمبرې ورکوي تر څو یارانه ورسره وکړي. نو په دغو کې چې کومې ښځې هسې راوځي سودا مودا نه کوي او هسې د ځان د خوشحالېدو لپاره بازار ته راځي نو هغه ښځې بیا وروسته له دکاندارانو سره ګپ شپ هم جوړ کړي او د دغه غیر ضروري ګپ شپ نه وروسته د دوی نمبر هم اکسچینج شي او بیا خبره وروسته دومره خرابه شي چې له یو بل سره یارانه شروع کړي او په همدغه یارانه کې همدا غلط کار هم وکړي. ملګرو نن سبا دغه ښځو په بازارونو کې ډیره زیاته بېشرمي شروع کړې ده. تاسو هم خپله په بازارونو کې کتلی شئ چې داسې یو بازار هم نه دی خلاص چې په هغې کې دې دغه بدکاریانې او بېشرمیانې نه کیږي او همدغو دکاندارانو هم له ځان سره داسې هلکان ساتلی وي او له همدغو ښځو سره ګپ شپ سټارټ کړي او یارانې شروع کړي او بیا همغه جنکۍ دغه هلکانو ته راځي او د دوی ګاګ جوړ شي او یوازې د خپل ګاګ جوړولو لپاره د پردو تورسرو ژوند تباه کړي. ملګرو نو نه دی پکار چې تورسرې بغیر د ضرورت نه بازار ته راوځي. حالا چې ښځې بخې وي خو د بازار هلکان لونډګان کوشش کوي چې همدا ښځې او همدا جنکۍ دغو یارانو او بدکاریانو ته مجبوره کړي ځکه چې نن سبا د همدغو بازارونو ماحول ډیر زیات خراب شوی دی او ښځې همدغو غلطو کارونو ته ورسره مجبوره کیږي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.